خالد د شپې نیمایي کې خپل حواس له لاسه ورکړل. لاسونو او پښو یې هم د یخ له امله کار پرېښود چې د سهار اذان سره یو ځل بیا په هوش کې راغی. د مسجد له خوا د امام د پښو اواز راغی. خالد چیغه وکړه او د ماما نارې یې شروع کړې. امام وارخطا شو، خو چې کله یې د پله لاندې لاسي برق ونیوی نو ویې لیدل چې خالد غلی او راټول غوندې پروت دی. امام غږ پرې وکړ، څوک یې څوک یې؟ خالد وویل، ماما زه یم، یخ مې کېږي. امام وویل، ته څوک یې؟ خالد وویل، خالد یم، ماما بدن می درد کوي. امام هم ورکوز شو او خالد یې غیږ کې راواخیست او د جماعت پر ځای یې کور ته راوړ. بخارۍ یې ورته ولګوله، بستره کې یې پټ کړ. د امام میرمنې د امام څخه پوښتنه وکړه چې دا دې څوک راوستی؟ امام ورته وویل چې زه یې هم نه پیژنم، ډېر ښکلی ماشوم دی او خبرې یې هم سمې نه دي زده، یخ نیولی دی، ته یې تود کړه، زه جومات ته ځم، له جوماته پس به یې معلومات وکړو. د امام میرمنې پرې بله بستره هم واچوله او لمانځه ته ولاړه. خالد بستره کې ځان سره ژړا شروع کړه او غوښتل یې چې د تېرې شپې زړه هم اوس تش کړي، ځکه ماښام یې له ویرې او ډاره ژړا هم نشوی کولی او د شپې دردونکي تصویرونه یې ذهن کې راتلل. زیات ځورېده، مور یې هم سترګو ته کېدله. یو ځل یې زړه وغوښتل چې د امام د میرمنې غېږ ته ځان واچوي. خالد ډېر ناهیلی شوی و، ډار او ویرې د هغه په مغزو کې ځای نیولی و. مینې، شفقت او ترحم ته یې زیات ضرورت درلود. خالد چې کله لیک تود شو وروسته یې ډوډۍ ته هم اشتها راغله، ځکه خالد تېره شپه ډوډۍ نه وه خوړلې، یوازې تېره ورځ سهار یې ډوډۍ خوړلې وه. خو خالد شرمېده، د امام میرمنې ته یې د ډوډۍ د خوړلو نه شوی ویلی. امام د جماعت کولو وروسته مقتدیانو ته وویل چې یو نابلده ماشوم یې پیدا کړی، که د هر چا وینو د دوی کور کې دی. خو کلیوالو کې چا ونه ویل چې د دوی له کوره ماشوم ورک شوی دی. په دې ورځو کې د مسجد د ماشومانو سبقونه هم رخصت وو. امام له جماعت کولو وروسته سمدستي کور ته راغی. کله چې یې وکتل خالد تود شوی نو خالد ته یې وویل، ته د چا زوی یې؟ دلته کلي کې د چا کور ته راغلی یې؟ خالد ورته جواب کې وویل چې زه د عظام زوی یم او خپل پلار پسې دلته راغلی یم. امام وروسته پوه شو چې ماشوم عرب دی او په عربي ژبه ښې خبرې کولی شي، نو د خالد سره یې عربي خبرې شروع کړې. لږ شېبه وروسته امام د خالد بکس ته پام شو او د خالد څخه یې پوښتنه وکړه چې په دې بکس کې څه دي؟ خالد ورته جواب کې وویل چې دا مې جامې دي. امام په خندا کې خالد ته وویل، ته راکړه زه یې وګورم، بمونه خو به دې نه وي راوړي. خالد هم بکس ورکړ. امام چې کله بکس خلاص کړ نو هغه د عایشې لیک په لاس ورغی چې د لیک د ویلو وروسته د خالد په ټوله کیسه پوه شو. د لیک لاندې یې زیاتې روپۍ او طلا هم ولیدل، ځکه نانوای د خالد یوه روپۍ هم نه وه ضایع کړې. وروسته خالد امام ته د نانوای سره د تیر شوي ژوند کیسه هم وکړه. خالد امام ته وویل چې زه د قرآن کریم حافظ هم یم. امام او خالد لا مجلس نه و ختم کړی چې د امام میرمنې د سهار چای تیار کړی و او د سهار چای سره یې هګۍ هم تیارې کړې وې. خالد چې کله هګۍ ولیدلې نو خپله مور یې یاده شوله چې هر سهار به یې دته هګۍ پخولې. سترګې یې ډکې شولې، اواز یې ژړغونی شو. امام چې کله وغوښتل د خالد څخه پوښتنه وکړي خو پوه شو چې خالد ته ژړا ورځي، نو خالد یې یوه شېبه پرېښود او خپلې میرمنې ته مخاطب شو. هغې ته یې د خالد ټوله کیسه وکړه. د امام میرمنې هم د خالد دردونکي کیسې ته زیات وژړل، خو امام تر هر څه زیات د خالد ساتنې ته وارخطا و، ځکه یوه شپه مخکې هم دلته امریکایانو چاپه وهلې وه. خو له لږ ځنډ وروسته یې فیصله وکړه چې خالد به له دې کلي څخه لږ لرې د خپل خسر احمدشاه اکا کور ته وړي. خالد چې کله ناشته وکړه نو امام پر خپل موټر سایکل شاته کېناوه او د خپل خسر کور ته یې یوړو. د امام خسر احمدشاه اکا چې اوس سپین ږیری و 5 زامن یې درلودل چې 2 مشرانو زامنو یې ایران کې مزدوري کوله او 3م زوی یې د هیواد څخه بهر پاکستان کې سبقونه ویل او 4م زوی د خالد د پلار غوندې طالبانو په تشکیل کې تللی و چې په کندوز کې محاصره شوی و او د مرګ او ژوند دره کې نه و. 5م او تر ټولو کشر زوی مصطفی پر کور او جماعت کې سبقونه ویل، مکتب یې هم وایو. مصطفی 14 کلن و خو د هغه عجیبه صفاتو هغه په ټول کلي کې مشهوره کړی و. مصطفی په هر ځای کې پر خپلو همزولو لاس بری و، د کلي د ماشومانو میر و او په کلي کې د ماشومانو ځان ته دلګۍ درلودله. هغه ته خپل ماشومان ملګري زیات ګران و. که به په کلي یا مکتب کې د ملګري چا سره جنجال وکړ نو مصطفی به نیغ د خپل ملګري په دفاع کې ولاړ و. مکتب کې به چې هر څوک د مصطفی په ډلګۍ کې داخل شول نو هغه به سرې سترګې ګرځېد او نورو ماشومانو به پورته ورته کتلی هم نه شول. مصطفی د شوخۍ سره ډېر لایق او با استعداده هلک هم و. مصطفی یو بل عادت هم و
چې خپل او د ملګري انتقام یې چاته نه پرېښود. که څه هم ماشوم خو پیغور او د مړو سترګو ژوند څخه یې زیاته کرکه درلودله. هی ورځ ورته د کلي امام پیغور ورکړ چې څنګه محمود تر تا په درجه مخکې دی. مصطفی 3 میاشتې مسلسل هره شپه تر 12 بجو درسونه ویل او په امتحان کې ځان تر محمود مخکې کړ. خالد غرمه مهال د مصطفی کور کې حیران ناست و او د غرونو غوندې غمونه یې پر دماغ پراته وو. د خالد د سترګو اوښکې خلاصې شوې وې او له زیاتو مشکلاتو له امله په روحي تکلیف اخته شوی و. خالد نور پوه شوی و چې مور او پلار یې د همیش لپاره بایللي دي، خو د مصطفی کور ورته څه د زړه سکون بخښونکی ښکاره شو، ځکه د مصطفی مور ډیره زیاته مهربانه وه. خالد ته یې زیاته تسلي ورکړه او هغه ته یې وویل چې زه هم ستا مور یم. خالد ته یې پاکې جامې ورکړې او هغه ته یې د ځان مینځلو لپاره اوبه تودې کړې. خالد چې کله ځان ومینځي د تشناب څخه راووت. د مصطفی مور ورته ویل چې دلته لمر ته کښېنه چې تود شي. خالد لا هم هغه لمر ته ناست و چې مصطفی له مکتبه راغی. کله چې پر خالد سترګې ولګېدې نو ورته یې ومسکل. خالد هم د خندا په ډول خوله خلاصه کړه. مصطفی اتاق ته ولاړ او د ښوونځي بسته یې کېښوده. مور څخه یې پوښتنه وکړه چې دا هلک څوک دی؟ مور یې جواب ورکړ چې عرب مسافر دی او مور پلار ترې ورک شوي دي. ټوله کیسه یې مصطفی ته وکړه. مصطفی هم راغی، د خالد سره یې ستړي مشي وکړه او د غرمې ډوډۍ دواړو یو ځای وخوړله. خو په دې ځای کې هم خالد سم په امن کې نه و، ځکه امکان یې درلوده چې دلته هم امریکایان چاپه پرې وهي. خالد دلته هم د چا سره خبرې نه کولې. احمدشاه کاکا له ډاره خالد ته د شپې له کور څخه لرې په بیټک یا میلمستون کې بستره واچوله او مصطفی ته یې وویل چې تا او خالد به ماښام هلته ویده شئ. خالد چې کله دا خبره واورېدله بیا وارخطا شو، ځکه خالد د شپې ډارېده. ماښام چې کله ډوډۍ وخوړل شوه، مصطفی او خالد دواړه د بیټک په طرف ولاړل او احمدشاه کاکا دواړه پوکړي چې کچیر چاپه راغله نو دواړه به د میلمستون څخه تېښته کوي. کله چې دواړه میلمستون ته ورسېدل نو خالد مصطفی ته ویل چې زه دلته ډارېږم، خو مصطفی ورته ویل چې مه ډارېږه، زه در سره یم. مصطفی بیخي ډار نه پېژانده. هغه به د شپې په هدیره کې د ملګرو سره د مرغانو ښکار کاوه، خو خالد نن شپه زیات نه ډارېده ځکه مصطفی ورته ډاډ ورکاوه. دواړه په خپلو بسترو کې پرېوتل او بیا ورته خالد د خپلو خواریو او تکلیفونو داستان شروع کړ. مصطفی هم ورته غوږ نیولی و. د شپې تر 1 بجې پورې خالد مصطفی ته خپله کیسه کوله، ځکه چې د خالد پښتو ژبه لا سمه نه وه زده او په ډېر مشکل یې مصطفی پوه کړ. او مصطفی ته یې دا هم ویل چې دی پر خپل مور او پلار زیات ګران و.